او بل په دغه وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د ملي امنیت د کورنۍ چارو وزارتونو مسؤلیت سو او د دې چوپتیا ته په کومه سترګه ګوري چې هیواد دغسې حالت ته روان ده او دوی دغسې مسلح کسان د کابل په ښار کې ویني خیمې ودرولې دي او دوی چوپتیا غوره کړې. واحد یار صاحب موږ به اول د عراق مسله وګورو. ګورې امریکایانو څو کلو کې ونه سوی کړلی چې په عراق کې امنیت او صدام حسین د یورانیمو د کیمیاوي سلاحو په واسطه ملک کیمیاوي سلاحې لري ولې دروغ وغوښتله یعنې په هغې بهانه ګورې جنګ یې ورته پرېښود خپله ولاړله ولې د عراق ولس هم یو انساني ولس ده که اسلامي ورتونه وایي انسان خو دي ولې د هغو وزله د انسانیت ټولنه انساني ټولنې دپاره یو دیموکراتیکې جامعې دپاره چې نن نړۍ یو کور بولو دا ډېره غټه ګناه ده. لیبیا کې ګورو راسې د حسن مبارک حکومت په مصر کې ګورو چې هلته په زرګونو خلک وژل کېږي هلته څو نفره په نوم د اخوان المسلمین دور باندې زړول کېږي دغه ټولې لارې چې موږ ګورو سوریه کې ګورو چې هلته څه تباه کننده سلاوې استعمالېږي یا خپله د ولسمشر د سوریې یا د بل چا لخوا استعمالېږي دغه قضایاوې چې په ناټو کې یا د غرب د نړۍ د خوا په دې دولتونو کې رامنځته شوي دي د دې جواب څوک وایي هله هغه ملکونه به نه وایي چې خو د دیموکراتیک د مسله کسانو باندې خبره وکړي کابل په خلاف خلارین کې دوی وسله په کابل کې نظام داسې نه د جوړ شوی چې د ولسونو قوتو کې پروت وي. نظام د توپک په واسطه جوړ شوی دی. موږ که وزارت دفاع ته وګورو زه یو حقیقت درته وایم زه یو ورځ چوک کې ولاړ وم کله مې چې کتل چې موټر مې یو خوا ته ودرېد خلکو له جزیه اخیستل کېده تاسې کتلی شئ چې خپل خبریال لږې اوس یې وګورئ هلته د هر موټر نه 100-150 روپۍ اخیستل کېږي مسلح نفر یې څنګ کې ولاړ ده خو څوک زه به نشي خورولی چې دا 100-150 روپۍ ښاغلي کرزي وي یا چا ویړي دي هېڅوک خبر نه دي په دې باندې په نوم د یو شي په بل شي باندې پیسې اخلي ښه دا هم پرېږده هلته غریب خلک کراچیګانې لري دي هر یو 100-200 روپۍ اخیستل کېږي دا څوک اخلي آیا خلک سترګې په دې باندې پټوی شي ښه بل دا چې دغه غیر مسؤلانه سلاوې ولې ورته توضیح شي چاته په څه نامه چې ستاسې تحلیل څه وایي چې دا چا ورکړي. زه فکر کوم چې په امنیتي ارګانونو سیاسي ارګانونو کې به لاسونه موجود دي لکه څنګه چې موږ تاسې ګورو چې تلیفوني غوږونه ثبت کېږي تقسیمېږي دا خو هر څوک نشي کولی دا خو یوه سیاسي شبکه هم نشي کولی دا کېدای شي امنیتي ارګانونو په واسطه شوی دا هغو ته ورکړل شوی خو د موږ غوښتنه د هغه چا نه چې نن په ولسملي جشني په ماړۍ کې ناست دا ده چې دا پیدا کړي ګرچې دا امید نه ترې لرو ځکه دغه جنجال چې جوړ کړی هم دوی جوړ کړی ده اوله خو وګورئ دغه رایې څو پړاویزه وي د دې دپاره څو پړاویزه چې آیا د خوښې نومان پیدا کېدای شي کې څوک ده چې د هغه دپاره کار وکړو. بله خبره دا ده د ما د ښاغلي ولسمشر دوی ورور یوې خوا ته لاړ بلې خوا ته لاړ یوې کورنۍ ده ښه پوهېږو چې دا ولې د موږ د ښاغلي مجددي صاحب یو ورور یو خوا ته لاړ بلې خوا ته د موږ د نورو ولسمشرانو دوستانو ورونه یعنې د خپلو ګټو لپاره لاړه چې کوم دلته وګورئ د کاندیدانو څنګ کې هغه څوک ناست دي نن چې هغو پرون هم چالکونه نوکان ویستلي پرون نن یې ویستلي خلک یې وزري دي زه د ښاغلي اشرف غني به یې وساوري زه د هغه په څنګ کې هم داسې څوک ګورم چې په چالکونو نوکان یې ویستلي دي د مشاورت کې اوس کار کوي خپله به ښه اوري او زه نه غواړم چې پرې وغږېږم نو داسې دومره نوکان یې ویستلي او بالاخره پښې هم چا ورته الوزولي وي دا خلک به د دې منلو وړ وي چې ملت پې فکر وکړي او بله خوا کې هم ګورو دلته هم عیني مشکلات پراته دي خو دلته بینالمللي ټولنې او خپل افغان حکومت کوشش کړی ده چې بیا هم زمینه هغه چاته مساعد کی چې د توپک له لارې باندې خلکو باندې حاکمیت وشړي که د ولسواکي خبرې دا میلیونونه ډالره دا د فکر نه کوي چې دغه حالت ته په کتنې سره چې اوس د کابل په ښار کې روان دي د ټاکنو خپلواک کمیسیون تش په نامه تاسې ویل چې خپلواک ده دوی هم دغسې ارامتیا غوره کړې ده او پایلې نشي اعلانولی دوی وایي چې ځینې ملحوظات موجود دي دا په خپله باندې یعنې تش په نامه دیموکراسي ولسواکي دا ده چې په خپله یعنې په لوی لاس د ولسواکي بدنامول نه دي ګورئ دیموکراسي ختمه ده دیموکراسي اوس وژل شوې ده واقعیت به یې وایي سره که دیموکراسي نه وي وژل شوي استقلال باید ولري کمیسیون قانون ورته باید جوړ شوی وي که چیرې نمایندان په داسې پړاو کې لکه دا اوسنی له خپل ځان تېروي او یو بل سره جنجالونه مشکلات خلقوي کومه خوا باید ناکامه شي دا کار ولې نه ده شوی. بله خبره دا ده چې رایې باید په هغه ځایو کې شمارل شوې کوم ځای کې رایې ورکړل شوې ده رایې باید هغې نه ویستل شوې نه وای داسې صندوقونو کې وړل کېږي او ټاپه کېږي په تیارو کې وړل کېږي ګودامونو کې اچول کېږي زه څه پوهېږم چې کوم صندوق دې ما د دغو لاریونونو په اړه باندې د کورنۍ چارو وزارت دفاع وزارت ملي امنیت مسؤلیت څه ده څه باید وکړي یعنې دلته ولس ارامتیا غواړي ولس هوسا ژوند غواړي ولس د کابل په ښار کې یعنې کاروبار غواړي دلته اوس له سیاسي نقطې نظره امنیتي نقطې نظره اقتصادي نقطې نظره دلته ولس ته ډېر زیان رسېږي هره ورځ یعنې دغه حالت چې همداسې دوام پیدا کړي د دوی هغه مسؤلیت څه شی ده او چوپتیا یې ولې ګورئ که موږ د ولس په فکر کې اوس ولس خو چاسې وزلی دغه مې حاکم کېږي
چا چې ټانګونه را باندې چلولي هغه مې کې چا چې جادي میوند وران کړی او تیارو باندې بمبار کړی سبا مې حاکم کیږي نو ولس خاصم د چا خبره لمانځه تللی ده ولې د دې لپاره چې دوی لپاره امنیت راشي د فولادي دیوالونه نور محکم سي او دوی د هر مابه کې خو ساز ژوند لري او خو ډالري معاشونه او امتیازونه ولري ملت شاکي د دوی په پروسه باندې د دیموکراتیکه ټولنه کې دا قانون د مظاهره مسله ته باید وسی خلک باید وزي د سره وسلې د تر ډیره تاسو وسلې استعمال شوی نه دي کچېر استعمال دا جوړم یعنی ورسره یو خلک په ګواخوي یا قاضي کداغه وسلې وسره وزارت دفاع امنیت ملي وزارت داخله مکلفیت لري چې دا پرېنګ دي سرکشه ته خو کچېر نه یو سره مصطلحات عامه لارینونه کیږي دا د ډاکټر صاحب اشرفي هم حق ده دا حق د ډاکټر عبد الله هم د کبل څوک کمی دی افغان دا حق پرونی په پښتونستان واټ کې مثلا مصالحه کسان دي راځي او هغه لوهي چې کومې لګیدلې وي هغه چې صرف پښتونستان پکې نوښته دا غاله مثال لوهه لري بالکل خبر دا لارین کوونکو کړي تر ډیره کله یو مظاهره جوړیږي کله یو لارون جوړیږي په افغانستان کې هغه منحرف عناصر کوشش کوي چې د افغانستان ولسته زیان ورسوي یو مشکل سیاسي ورته پیدا کی یو غمیز ورته پیدا کی احتمالاً کېدل چې موږ دوه کاندیدانو کې ډاکټر صاحب عبد الله د کاشف افغاني ده دومره به هم بي سواده نه وي چې د پښتونستان مسله راځي چې هغه ایستو چې دی غلوها کېدل چې سیاسي لاسونه موجود وي چې د افغانستان خدای مکه د بقا لپاره مشکلات راځي ټول مدان بیرته ترګرځو خوشاله اوسي ډاکټر صاحب ګوري ویل کېږي چې ډاکټر عبد الله د غوښتنو نه ځینې غوښتنې ومنل شولې او اوس نوې غوښتنې کوي په تیره دوره کې د کرزي په حکومت باندې هغه مهمه نیوکه دا وله چې دوی مصلحت وکړه مشارکت وکړه حکومت وویشه او دوم پړاو ټاکنو ته لا نه اوس دوم پړاو ټاکنې شوي دي او مغه لومړی ورځ باندې چې راشمیرنې وشولې او د هر چا نظرونه ورته راوړل چې نستا په فلانکي ولایت کې راځو بل کېږي چې ډاکټر عبد الله همغه خپل ماته منلې ده او تر ډیره بریده په دې پوه شوی ده چې نه دی بریالی نه ده دلته اوس بیا د مشارکت او مصلحت هڅې کوي دغه یو څه کې رامنځته کېږي بیا د دوم پړاو ټاکنو ته ساړتیا وه د خلکو ګوتې غوڅې شوې خلک ووژل شو د خلکو په کورونو باندې یعنی د توپ مرمۍ راولوېدې دي ماشومان مېرمنې پکې شهیدان شو څه فکر کوئ که دغسې یو څه کېږي بیا دا څومره ولس زغملی شي جناب وحیدیار صاحب که یوه خبره مې غیر قانوني درته وکړه که بې منطقه مې وکړه که بې دلیله مې وکړه بیا راته ووایه چې بې دلیله غږېږې لومړی تورونه دي چې په لویه پکتیا کې ډېرې رایې اچول شوي دي مونږ ورته وایو چې دا انتخاباتو کمیسیون نړیواله ټولنه ورشئ وی ګورئ له سره یې وشمارئ خوست ته لاړل له سره یې وشمارئ یو صندوق کرنتین نه شو ګیله ختم شوه که نه تور ختم شو که نه ابۍ مړه ته به پرې خلاص مونږ دغه ووټونه چې اچول د دې دپاره چې مونږ د مصلحتي حکومت نه خلاص شو د افغانستان اساسي قانون 155 ماده پر بنیاد باندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون رامنځته شو د افغانستان د اساسي قانون 33 ماده داسې حکم کوي چې هر څوک حق لري چې ځان کاندید کا او هر څوک حق لري چې د خپل خوښي کاندید ته رائے ورکا ګورئ د انتخابات د قانون په چوکاټ کې تر سره شول په قانوني لحاظ تر سره شول مونږ په دې امید په دې ارزو ووټ ورکوي چې مونږ مصلحتي حکومت نه خلاص شو د بډو رشوتونو نه خلاص شو مخدره موادو نه خلاص شو په افغانستان کې سوله امنیت راغلی وي ګورئ دلته مصلحتي نظام و جناب کرزي صاحب نه به مونږ مننه وکړو هغه شخصا ښه سړی دی خو په مصلحت مونږ ته داسې وزیر ولی او نور ادارو کې مشران وټکل چې هغوی 10% 10% 50% بودیجه مصرف نه کړای شوه آیا دا د مصلحتي نظام کومه مثبته پایله وه خو د مصلحتي نظام خو مونږ تباه او برباد کړو که نه کار اهل کار ته ونه سپرلی دلته رشوتونه زیات شول یو وزیر خپل ترورزی کلیوال د خپلې کابینې ډلې ټپلې کسان یې راووستل که اهل و کله نه وزارتونه ریاستونه یې ترې ډخ کړل همداشان ورځ په ورځ فساد اضافه کیږي جنګونه بې امنۍ اضافه کیږي تاسو راشئ په هلمند کې څه حال دی د غیر قانوني لیسنس ورکولو نه په مزار شریف کې نن 9 نفر مړه شوي دي په تورخم کې بله ورځ 19 نفر مړه شوي وو آیا دا د دغې ټولو وجه دا نه ده چې کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی بډې دي رشوت دي په پیسو باندې څوک لیسنس اخلي کورس نه وایي نتیجه یې دا وي چې موږ هره ورځ د غیر قانوني کارونه وژغ کرزی هغه وخت دې ته تابع شو چې د ډاکټر عبد الله غوښتنې د مختلفو فشارونو په پیل کې ومنلې افغانستان اوس په فساد کې لومړی
مقام لري په افغانستان کې ښه حکومت ولي نه و همدارنګه افغانستان په نړیواله کچه باندې یعنی د دغسې یو هیواد په نامه وپېژندل شو چې اوس بهرني هیوادونو کې حتی افغانانو ته خلک په درنه سترګه نه ګوري دا یعنی کارپوهان وایي چې د همدغه مصلحتي حکومت جوړېدلو که اشرف غني بیا هم دغه فشارونو په پایله کې دې ته قانع شي یا دغسې یو څه رامنځته کړي ولس به بیا نه بالکل نه جناب وحیدیار صاحب ما چې د څومره خبرې وکړې د دې دپاره چې نه مشارکتي حکومت غواړو نه مصلحتي غواړو نه ائتلافي حکومتونه غواړو هر څوک چې دغه دوو جمهور کسانو کې جمهور رئیس سمه کابینه ترې غواړو فساد به ختموي دلته ډېر غدران کسان دي رشوت خوره دي د ځمکو غصبین دي هغه آزاد ګرځي هغه باید جیلونو ته واچول شي ډېر بیچاره غریبان په جیل کې دي وسیتې نه لري پیسې نه لري هغه باید موږ راخلاص هر څه شی که ډالرې غواړي که څه غواړي موږ د چا سره مصلحتي ائتلافي حکومتونه نه جوړوو دلته چې انتخابات وشول په مرلیناو ډالرې مصرف شو د دې دپاره چې موږ قوي نظام ولرو مضبوط نظام ولرو مضبوط نظام په مصلحت نه راځي په ائتلاف نه راځي په نورو اړخونو باندې نه راځي موږ دا له هیڅ چا سره نه منو هم ډاکټر صاحب عبدالله ته وایو هم ډاکټر صاحب اشرف غني ته وایو چې بالکل مو فکر وي چې بیا داسې حکومت په موږ راونه تپي چې زموږ پکې زیان وي زما غریب بیچاره همداسې ګرځي دلته وکیلان ځینې نور زورواکان په لسګونو جیربه په سلګونو جیربه په زرګونو جیربه ځمکه لري زما خوار معلم صاحب مدیر صاحب ملي پولیس ملي اردو غریب افسر می سرباز می هغه تر اوسه پورې په کریا کې اوسېږي ولې هغه د ژوند اسانتیاوې نشي پیدا کولی د وکیل زوی د وزیر زوی د زنو یې هغه د حکومتي هسپتالونو نه سمه ګټه پورته کوي زما د مامور زما د معلم صاحب د پولیس د ملي اردو د نور افسرانو هغه حقا حقوق چې دی هغه هسپتال ته د چې وسیتای نشته ورنږدې کېدای نشي موږ هیڅ کله داسې حکومتونه نه غواړو او موږ داسې یو قوي نظام چې زما د غریب ولس زما د پولیس زما د معلم صاحب د معلمې صاحبې او دې ته ټولو ته خپل حقوق ورسېږي نه دغې کار ته اشرف غني صاحب پرېږدو نه عبدالله صاحب ورته پرېږدو موږ انتخابات هیڅ کله اول خو کېږي نه که بیا وشي دغه کوم رئیس جمهور که په دې کار باندې اقدام وکړي مونږ ولس به ارګ ته ننایستلی وي همدا مونږ ولس به یې ګور ته راوباسي ډېره مننه خوشحاله اوسئ اوس یوه لنډه دمه لرو له دمې وروسته بېرته باس ته راګرځو سرکزي صاحب کارپوهان په دې نظر دي چې د هېواد همدغه نازک سیاسي حالت ته په کتنې سره چې پایله نه دي اعلان شوي انتخابات شوي دي خلک په دې هیله دي چې باید د ټاکنو پایلې اعلان شي وایي چې دلته یو ډول بحران حاکم ده کړکېچ ده ستونزې دي مشکلات دي لاریونونه دي دغسې ویل کېږي چې کېدلی شي دغه لاریونونه د دوی د خولې خبره ده تر ډېره بریده اوس تر موږ را رسېدلې ده چې دوی دغسې هیله لري چې دا لاریونونه ولایتونو ته خواري کړي وایي چې د حکومت وسلوالو مخالفینو هم له دې حالت نه ګټه واخیسته په هلمند کې مثلا جګړه شروع کړله په سنګین کې خلک وژل شوي ولس وژل شوی کډه شوي دي دغه جګړه اوس ویل کېږي چې نور ولسوالیو ته هم تیته شوې ده هره ورځ په لسګونو ولسي خلک وژل کېږي څه فکر کوي چې دا د همدې لامل ده او که ځینې نور عوامل هم شته ګورې اچھا په یو متل کړی وایي دوه چنچڼې شوې په خپله کې به جان پیشو ټوپ کړ دواړه اخبار کې وړې نو پیشو خو تیاره ورته ناسته ده غرو کې دا دوه چنچڼې خو به جنګ کوي دا واقعیت ده چې یوې خوا ته مخالفین تیار ناستې جګړې دپاره د موقع نه په استفادې سره تاسې وګورئ څلور ولسوالیو کې زموږ افغاني وروڼه ووژل شول کال ته طالبان هم وژل شوي افغانان وي هغه زموږ د وطن بچي دي عام افغانان هم ولې خارجیانو ته نه ګټه واخیسته له دې سره سره چې اوس دغه غمیزه ګورو ما مخکې درته اشاره وکړه چې اساسي قانون کې د انتخاباتو داسې مواد نه دي ځای په ځای شوي چې څوک داسې کار ونه کړي په آینده کې په خپل رایې باندې پښیمان وي یا ابوظاهري وکړي یا نور مشکلات را پیدا کړي دا باید شوي وای خو زه یو شی درته وایم چې ابوظاهري به خامخا ولایتو ته وځي په ولایتو کې به خامخا ډېر زیات سیاسي مشکلات یا بحرانونه به را پیدا کېږي ځکه ولسمشر ولې چپه خوله ده ولسمشر د دې توان نه لري چې له دواړو نمایندانو سره ښې اړیکې پیدا کړي یا یې لري د دوی په واسطه باندې پردې تر شا ونیسي د ولسمشر د یو ټیم راتلونکي د دې دواړو نمایندانو مشکل حل کړي لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ویلې د اطلاف خبره اطلاف اوس هم سوی ده څوک یې اطلاف نشته محقق صاحب د اطلاف یو غړی ده امرالله صالح صاحب د اطلاف یو غړی ده ډاکټر صاحب د اطلاف بل غړی ده ای خواته چې بل ډله کې وګورئ جدرا صاحب دوستم د اطلاف ښایسته غړی ده
هغه خو دې موږ ډاکټر صاحب نجیب الله هم یو دغه سمون چې دغه شراکت مثلا ولس رای ورکړي او مثلا عبد الله غوښتنې لري او دغه غوښتنې ورسره ډاکټر اشرف غنی احمدزی ومني دغه یو ائتلاف مخالفت کوي چې ولس دغه بحران څه وخت راځي بحران د سرامات تاسو یو ځل خو په خلک توفق نه خلاص ډالر سالار سول نن خارجيانو دومره ډالر خلکو ته ورکړي توفق ته اجازه نشته په ډالر یې وړي دغه ولسم په انټر کانټیننټال کې لوی غونډه روانه ده ډاکټر عبد الله پهلوی البته تقریبا 2-3 پښتانه راټول شوي دي او هغه کې اشرف غنی یا دغه ډالۍ تقلب کړی یا کمیسون تقلب کړی دا ګوري هغه تاجکان نه دي هغه څه خبره ما هغه د پنځشیر خلک نه دي خو ټول یا د خوست دي یا د لوګر دي یا د پکتیا دي شاید تاسو په میډیا ونه نشو وګورئ دا خلک څوک دي خو دغه ولایت خلک دي هغه بیا دا شی وای چې ورور تقلب سوای ده ها کچېره تقلب سوای یا نه دې چې هغه کمیسون کمیسون سره مشترکان بین ټولنې سره مشترکان د دې سپیراوي به کړی چې دا مشکل حل وای خدا سي ولسمه چې غواړي وړاندې د دې معنا وکي یو چا په خزه دلودي وای خوند یو چې ورته یې تر اوسه ګوره بل ته نه وای چې هغه خپاسي هغه ته ویل چې هغه بل ته نه وای دواړه به له حاله نه خبره ولسمه چې دغه دوه خزو خبره په دې مالیات جوړ کړه پردې ته شاته ذکر کوم خاصه ولسمه چې شاید خپل موقع په کې جای بجای کې چا باندې کولای شي اثرګذار او موسی پاینده کې هغه په تعمیل کې د فشار په واسطه باندې ولس رائے ډیره مهمه ده ولس رائے ته کومه ست څوک ته لکه څنګه چې ډاکټر سي اشاره وکړه زه ډیره غټ ناخوالي استوزه ته اشاره کوم افغانستان کې دیموکراسي جوړي کې افغانستان جوړي معرفي باید جوړ کړي دا خو مری زه ته اشتباه ګوري په مزارات معرف کې دموږ خاصه وزیر صاحب ناسته کدي سړی نه مګرم یو معلومه خو ثابت کړی تاسو نه خبر تاسو نړیوال نه خبر خو دې تاسو تلویزیون نړیوال ته مخاغلی وزیر ته معرف وایم چې شپږم بس په ځب قدم کې سړی مقرر کړی دا هغه ته نور بس نور کې نور قدم امنر کې په فوق د ورځ 9000 روپۍ 2000 روپۍ ته معاش ورته کړی دا ایا دا معلوم جوړی نه جوړی تخره ایا دا معلم دي زون داخلي خوخه ستاد یو معلم حق ته نواز هغه ته بچی څنګه درته کار کې د دې لارینونو دغه استوزمن حالت په کتنې سره د هلمند جګړه تاسو هم د ارزوي چې دمدغه حالت نه مخالفینو ګټه پورته کړې ده په مطلب ګوره البته دوه خبرې دي